السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی چې په لمانځه کې سترګې پټول سړی په پټو سترګو باندې لمونځ کوي، دا څنګه ده؟ محترمه فقهاء کرام وایي وتغمیض عینیه، پټول د سترګو په لمانځه کې دا مکروه دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی واذا قام احدکم، کوم یو چې تاسو لمانځه ته ولاړ سي نو فلا یغمض عینیه، سترګې دې نه پټوي. او دغه رنګه د مجاهد او د قتاده راته څخه روایت دی. نو سنت دا دی سړی په لمانځه کې په قیامه کې د سجدې ځای ته وګوري، په رکوع کې هغه د پښو ګوتو ته وګوري، نو په پټولو کې د سترګو ترک د سنت راځي. او په لمانځه کې هر جز د بدن خپله حصه لري، سترګې خپله حصه لري، د سجدې ځای ته به ګورې، دا فکر به کوې چې دغه خاورې مې اخري موضع ده، اخري ځای مې دی. وایي دا کې بې له ضرورته پټې کړي او نه مصلحت کې پکښې و. اما لو خاف فوات خشوع، که بیرېدی پر دې باندې چې سترګې روڼې وي، د لمانځه خشوع ځینې کړه، یعنې چرتونه یې ځینې دورې دورې کړل، نو بیا سترګې پټول پروا نه لري، نه دی مکروه، بل ربما یکون اولا، کله کله بیا سترګې پټول اولا او بهتره خبر وي چې په هغه سبب د خشوع جوړیږي. نو محترمه بې له ضرورته سترګې مه پټوئ. دا که فکر دورې دورې در څه کړئ، په سترګو پټولو کې مو فکر راګرځېدی، بیا هېڅ مشکل نه لري. بحرایک جلد دوم صفحه 45 کتاب الصلات دې ته مفصل بحث ورکړی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.